سلامونه ملګرو. په تېره ویډیو کې مو د پروژې د انسجامو د مدیریت په وړاندې احتمالي خنډونه او مشکلات تر بحث لاندې ونیول. په دې ویډیو کې په دې سره خبره کوو چې د انسجامو د مدیریت په برخه کې کوم ښه تدابیر دي چې موږ یې نیولی سو ترڅو د هغو ستونزو د ایجاد څخه مخنیوی وکړي. اول، د پروژې د ساحې تثبیت په شفافه توګه باندې. د پروژې ساحه دې په صفا بڼه تعریف او تشخیص سي او اطمینان دې حاصل سي چې ټول د پروژې لوري دي په هغه باندې واقف وګرځي او ترڅو د دې زمینه مساعده کړي چې د پروژې محصولات په تعریف سوي بڼه پیرودونکو ته انتقال سي. دوهمه، توضیحي پلان دی. توضیحي پلان یا په جزئیاتو سره د پلان جوړول په دې اړه مرسته کوي چې ترڅو د پروژې مهالویش تعریف سي، منابع وټاکل سي او تعریف سي، خطرونه وپېژندل سي او د کیفیت معیارونه ترتیب سي. دریمه، مؤثر ارتباطات دي. د مؤثر ارتباطاتو لپاره باید د ارتباطاتو واضح چینلونه را ایجاد سي، دوامداره مجالس ونیول سي او همدارنګه په مختلفو اوقاتو کې د پروژې د جریان په اړه د ګزارشونه راوړاندې سي. او اخري یا څلورمه، مخکې تر وخته د خطرونو پیژندل دی. که چیرې د پروژې په جریان کې مخکې د دې چې دغه ستونزې پروژې ته مشکل وګرځي د هغې تشخیص، د هغه په وړاندې مؤثر تدابیر نیول د دې لامل ګرځي چې د پروژې انسجام په سمه توګه ترسره سي. نو په لنډ ډول هغه لارې چارې یادوو کوم چې د پروژې د انسجام لپاره وده ورکوي. اول، د پروژې د ساحې واضح کول په شفافه توګه، د توضیحي پلان جوړول، مؤثر ارتباطات او د خطرونو پیژندل مخکې تر وخته.